دا ورو سوال کړی دی وی زما په یو بیمار باندې بیمار هم دی فقیر هم دی په ده باندې زما قرض دی په دې فقیر بیمار باندې زما قرض دی نو آیا که زه دا قرض د ده نه ساقط کم معافي کم تی او شمار په زکات کې کم نو دا به جایز یو که نه پوه شوې په سوال یعنی د زید په احمد باندې قرض دی او احمد فقیر دی غریب دی بیمار هم دی زید دا غواړي چې دا دته معاف کمه او زما دپاره دې څه حساب شي زکات الجواب داسې نشي کېدی دا نه دی جایز پکار دا دا دی ورور ته موږ دا وایو په تا لازم دی واجب دی چې ته دله ټیم ورکړي د هغه وخته پورې چې څو پورې ده ته را پیسې میلاو شي الله ورته اساني پیدا کړي او تاله یې درکړي دویم کار ته دا کولی شي چې ده ته لله فی الله معاف کړي الله به اجر درکړي ها یو سړی به وي چې ولې دی دا زکات کې ولې نشي پرېښودی نو دا یاد کا زکات علما وی ایتا و اعطا زکات کی والا او راکا یعنی ورکړه پکې ده او اغستل پکې دي ورکړه چا طرف نه ده مال والا اغستل د چا طرف نه دي مستحق د طرف نه صحیح شو که نه یعنی یو لاسې ورکوي بل لاسې علي په زکات کې دا دي ها او قرض چاته معاف کول په دې کې څه ورکول او څه اخیستل شتي نشتي پکې ګنې دې کې نه ایتا شتي او نه اعطا دې کې ابرا ده ابرا څه ته وایي د یو سړي ذمه فارغه کول په دې تاسو هم په دې خبرو پوه شوي که نه واضح دي که نه زه چې اوس دا زید چې راولګي احمد ته قرض معاف کړي نو څه چلې وکړو د احمد ذمه یې فارغه کړه خو ورکړه پکې نشتي اغستل پکې نشته او دا زکات کې لازم دی ها دلته یو کار کیدی شي چې دا رور راولګي او دله سمال ورکي چې دا واله ته فقیرې ته غریبې ته بیمارې دا واله او استعمال یې که او دی راولګي دا پیسې دله واپس ورکي چې دا ستا قرض دی په ما باندې دا به صحیح که نه وایي لکه دا سړی راولګي نو پیسې ورکړي چې دا واله زکات دا پیسې والا داسې دي زکات دی ته غریبي ځان له وخوره په ځان یې ولګوه هغه دقه پیسې راواغستې چې دوله په زکات کې ورکړي دله یې واپس ورکړي قرض وي په دې ختم که نو داسې دي صحیح دي ولې صحیح دي ورکول پکې هم دي اخیستل پکې هم دي خیال هم دی که نه خو دې کې یو شرط دی ګورې چې دا اتفاق به د مخکې نه نه وي شوی داسې نه تا پوه کړی چې زه به درله درکړم او ته الله سره ګوره دوکې نه کېږي دا بعض داسې راولګي لکه څنګه چې امام ایوب السختیاني رحمه الله وایي دې بعضو ته زه حیران شم الله له داسې یو دوکې ورکوي ته به وایي چې ماشوم دوکه کوي الله خو دا هر څه نه خبره ده پوه شوي په دې مسله باندې که نه